ملګرو تاسو ته پته ده چې ګل چاهت هغه د عمرې نه راغلی د پاکستان ته د ټولو نه مخکې راځو د هغې یو ویډیو ګورو په کوم کې چې د عوامو نه کومه ګیله کوي پهله هغه ویډیو وګورئ نو بیا پې خبره کوو جی تاسو مهرباني وکړئ چې زه ستاسو نه یم خوښه زما ویډیو ستاسو نه خوښې نو زما ویډیوز مه ګورئ او د الله د رضا دپاره ما بلاک کړئ چې زه ستاسو په مخ باندې نه لګم او ضروري نه ده چې څوک عمره وکړي څوک د الله لار اختیار کړي نو هغه به خندا نه کوي نو ملګرو ویډیو تاسو وکته د دې نه مخکې ګل چاهت یو ویډیو اپلوډ کړې وه په کوم کې چې هغه څه خندا کړې وه د هغې نه پس پې ډېر زیات تنقید شروع شو کوم کمنټس چې دي هغه کې ورته ټول کنځل ولیکلی شو خلکو ویل چې آیا تا بیا داسې قسمه حرکتونه شروع کړه کوم چې تا ویل چې زه به د مکې ته رالم او ما نور داسې پرېښوده وایي تا بیا داسې قصې شروع کړې نو د هغې نه پس پې خلکو ډېر زیات کنځل ولیکل نو د ګل چاهت چې کوم پیغام راغی نو هغه هم تاسو واورېدو چې څه قسمه ویناوې وکړه په هغې کې هغه وایي چې آیا ما مه سپورټ کوئ ستاسو ضرورت ماته نشته په بله ویډیو بیا اپلوډ کړه په هغې کې وایي چې کوم خواجه سراج چې دی وایي هغه هم په ما الزامات لګوي نو وایي زه هلته هم چې کوم دی په ټینشن کې وم دلته پاکستان ته رالم بیا وایي په ټینشن کې یم نو د دې په هکله موږ سره یو ملګری هم ناست دی هغه نه به هم تپوس کوو چې آیا د هغه څه رایې ده چې وایي په ګل چاهت هر څه پرېښوده او بیا پې هم خلک داسې قسمه الزامات لګوي نو ستا څه خیال دی ها بالکل زه به دا ووایم چې انسان چې دی هغه تنګول نه پکار ځکه چې هغه اوس عمره هم وکړه لکه زموږ پښتنو دا پکار چې داسې قسمه خبرې په چا پسې نه کوي یعنی که مونږ یو سیټ ته وګورو د هغې چې کوم الزاماتو په پښتنو باندې هغه یو سیټ ټکه خو اوس مونږ له خو دا هم نه دي کول پکار چې په هغې پسې کنځل کوو هغه ته کمنټسونه کوو یعنی کم حرکتونه به چې هغې مخکې کول هغه دا وعده کړې ده چې زه به هغسې پاټونه هغه نه کوم که چېرې ما بیا وکړه نو په ما باندې هغه تاسو وایي تنقید کولی شئ نو فی الحال هغه له کوم صحیح حالت کې دا داسې غلط څه حرکت یې نه دی کړی مونږ له دا نه دي کول پکار چې هغه ته مونږ کنځل وکړو یا ورته کمنټس کې خبرې اترې داسې پسې وکړو دا مونږ له نه دي کول پکار نو دغه معلوماتو دغه ویډیو هغه نوې تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بلې ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان